سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. مولوي کبیر وایي د اسلامي امارت انزوا ارمانجن خپله انزوا کې دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر خوست کې غونډې ته ویلي اسلامي امارت ورځ تر بلې په اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې د پرمختګ په حال کې دي او هغه کسان چې غوښتلي اسلامي امارت د انزوا پر لور بوځي نن خپله د انزوا خواته تللي. نوموړي ویلي افغانستان کې د نړۍ بدمعاش ځواکونه مات شوي او په دې خاوره کې اسلامي نظام قایم شوی دی. کډوالو چارو وزیر دا رازیاته کړي افغان مهاجرین باعزته خلک دي او د لوږې له امله نه بلکې د اشغال له امله نورو هیوادونو ته تللي وو. نوموړي له هغو هیوادونو چې افغان کډوال پکې میشت دي غوښتنه کړې چې له مهاجرینو سره د ظلم او زیاتي څخه لاس واخلي څو وکولی شي په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته راستانه شي. الکوزای وایي پاکستان تولیدي هیواد دی، د لارې بندوالي له کبله ډیر زیان ګاللی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي له پاکستان سره د لارو شاوخوا 3 میاشتني بندوالي ډیر زیان د هغې غاړې سوداګرو ته ځکه اړولی چې په وینا پاکستان تولیدي هیواد دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته په څرګندونو کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو دا خبره تایید کړه چې وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې دوی ته لوی زیان اوښتی او د میرامشاه په بازار کې کاروبار په ټپه درېدلی. خانجان الکوزي زیاتوي چې د غلام خان بندر دواړو لورو ته تاوان اوښتی خو په عموم کې پاکستاني تاجرانو ته نسبتا لوی تاوان ځکه اوښتی چې د دوی د تولیداتو په مخ د افغانستان بازار تړل شوی. د غلام خان بندر دواړو لورو ته خلک بیروزګاره شوي او بیروزګاره دي خو زیاترین تاوان په دې موسم کې پاکستان ته متوجه ځکه دی چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي او مصرفي ملک یو. ممکنو مصرفي ملک له یوه دوکانه سودا ونه کړي نو بل نه به یې وکړي خو هغه څوک چې تولید کوي تولید چیرته یوسي. ټرمپ وايي د ایران د سقوط احتمال ډیر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي د ایران د احتمالي سقوط امکان شته او واشنګټن به د تهران لخوا د ولس پر ضد هر ډول تاوتریخوالي ته سخت او پرېکنده ځواب ورکړي. ټرمپ دا څرګندونې د فاکس نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي دي او ویلي دي د ایران حکومت په تیرو کلونو کې پر خپلو بې وسلې خلکو ډزې کړي، هغوی یې د مرمیو تر باران لاندې نیولي، زنداني کړي او ان اعدام کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د ایران ته په ښکاره توګه خبرداری ورکړی که بیا هم د خلکو پر وړاندې له زور او تاوتریخوالي کار واخلي امریکا به پرې ډیر سخت ګزار وکړي او د اقدام ته بشپړ چمتووالی لري. ټرمپ همدارنګه ویلي که څه هم تر دې دمه ځینې پیښې رامنځته شوي دي خو په ډیرو مواردو کې د خلکو مړینې د اعتراضونو پر مهال د ګڼه ګوڼې او بې نظمۍ له امله شوي دي. د جمعیت ګوند او مقاومت جبهې ځینې مشران راتلونکې اونۍ د پاکستان له پوځي او استخباراتي استازو سره ګوري. سرچینې وایي دا لیدنه به په پټه توګه په ترکیه کې ترسره شي. د یاد ګوند له منځ څخه سرچینو رڼا ته وویل ټاکل شوې دا لیدنه د نورو هغو په دوام ترسره شي. په دې وروستیو کې د جمعیت ګوند او مقاومت جبهې اړیکې له پاکستان سره لا خوږې شوي دي. د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو تل کوښښ کړی چې د افغانستان دننه د هر حاکمیت مخالفین وپالي خو د جمعیت ګوند او مقاومت جبهې سره د دوی ملګرتیا ځکه لا د پام وړ ګرځي چې دا اړخونه طالبانو سره د خپل مخالفت انګیزه د ولس ترمنځ په دې پالي چې ګواکې طالبان د پاکستان خلک دي. تیره ورځ له ایران او پاکستانه تر 3000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون خبر ورکړی تیره ورځ 622 کورنۍ چې ټول 3301 کسان کېږي له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي دي. د دغه کمیسیون د راپور له مخې دغه کډوال د ننګرهار، د تورخم، د کندهار د سپین بولک، د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې ستانه شوي دي. راپور زیاتوي د یادو کورنیو له ډلې 538 د تورخم له لارې، 58 کورنۍ د سپین بولدک له لارې، 14 کورنۍ د اسلام کلا له لارې او 10 کورنۍ د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. له بل پلوه د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې په تېرې لنډۍ میاشت کې له ایران، ترکیه او پاکستان 241,000 او 280 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت لخوا په 3 جلا خپرو شوو خبرپاڼو کې راغلي چې له دې ډلې له ایران نه 106,000 او 403 کډوال، له ترکیې نه 1,688 او له پاکستان نه 1,033 او له پاکستان 1,033,000 او 609 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
تیرو 4 کلونو کې افغانستان کې 15 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده. صنعت او سوداګري وزارت وايي په افغانستان کې د تیرو 4 کلونو راهیسې د دوی په واکمنۍ کې پانګوالو 15 میلیارډ ډالر په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. همداراز ویل شوي چې اوس مهال په هیواد کې 1500 فابریکې فعالې دي. د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد په خبره په راتلونکو کلونو کې به پانګوالو او صنعتکارانو ته د پانګونې په برخه کې لازم فرصتونه برابر کړي. چارواکي دغه څرګندونې داسې محال کوي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې کاري فرصتونه کمیږي او د خلکو اقتصادي وضعیت هم تر پخوا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې خلک له سختې بېوزلۍ، بېروزګارۍ او له بشري ناورین سره مخ دي. خو طالبان بیا برعکس په هیواد کې د اقتصادي ودې ادعاوې کوي او په خپلو تبلیغاتو کې ښکاره کوي چې ګوندې هره ورځ نوي کاري فرصتونه برابروي. اسرائیلي ځواکونو پرون پنجشنبه د غزې تړانګې په خان یونس او ځینو نورو سیمو کې هوایي بریدونه کړي چې له امله 11 تنه فلسطیني وګړي شهیدان شوي دي. ریوټرز خبري اژانس وايي دا بریدونه د اسرائیلي الوتکو له لوري په بې ځایه شوو فلسطیني کورنیو شوي دي. سرچینې لیکلي د تیر 2015 کال د اکتوبر میاشت کې د حماس جهادي غورځنګ او اسرائیلو ترمنځ د اورمند له هوکړې وروسته اسرائیلي پوځیانو له 400 ډیر فلسطیني وګړي شهیدان کړي. په ورته مهال یو شمېر نړیوال بنسټونه له اسرائیلو غواړي چې اوربند ته ژمن پاتې شي. ایران کې انټرنیټ په بشپړ ډول بند شوی. انټرنیټ ته د لاسرسي او سانسور د څار اداره نیټ بلاکس ایرانی او نړیوالو رسنیو خبر ورکړی د تهران په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې انټرنیټ او مخابراتي سیسټمونه په بشپړ ډول بند شوي دي. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې د رضا پهلوي په بلنه میلیونونه خلک په لاریونونو کې برخه واخیستله. په ایران کې د شاهزاده رضا پهلوي په غوښتنه د لاریونونو په پراخېدو سره راپورونه ښیي چې د پنجشنبې په ماښام د دغه هیواد په ګڼو لویو ښارونو او سیمو کې انټرنیټ په بشپړ ډول پرې شوی دی. انټرنیټ د څار امریکایي شرکت کنتیک په یو خبر کې ویلي چې د پنجشنبې په ماښام په ایران کې انټرنیټ بند شوی دی. د ایران انټرنیټ ته د لاسرسي په اړه هغه ګرافونه چې د دې شرکت له لوري خپاره شوي ښیي چې د ایران پر وخت 22 او 15 بجو انټرنیټ بند شوی او پر همدې مهال لاریونونو هم دوام درلود. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر په یوه تونده وینا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې په بهرنۍ پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اجازه ورنکړي نړیوال نظم د غلو پر ځالې بدل